السلام علیکم ګرانو دوستانو د خان هیلث ټپس چینل ته ښه راغلاست. نن ورځ به د یوې ډېرې مهمې موضوع په اړه در سره خبرې وکړم. هغه ده د معدې سرطان. که تاسو هم کله ناکله د معدې درد، خواګرځېدنه یا خوله کې تریخوالی احساسوئ نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. کیدای شي دا معلومات ستاسو ژوند وژغوري. د معدې سرطان څه شی دی؟ معده هغه ځای دی چې خوراک پکې هضمیږي، خو کله ناکله حجرې پکې غیر طبیعي وده کوي چې دا بیا د سرطان سبب ګرځي. د معدې سرطان نښې علایم. هغه علایم الله مکړه که په چا کې موجود وي ممکن د معدې په سرطان اخته وي. په لاندې ډول دي: لومړی، دوامداره د معدې درد، د اشتها کمی، وزن کمیدنه پرته له کوم سببه، د خولې بد بوی یا تریخوالی، زیړی، دوامداره خواګرځېدنه یا استفراغ. که دا نښې مو تر 2 هفتو ډیرې دوام وکړي نو ضرور ډاکټر ته ولاړ شئ ترڅو د معدې له سرطان څخه وژغورل شئ. د معدې سرطان علتونه: د لاندې کړنو په ترسره کولو سره ممکن د معدې په سرطان اخته شئ. لومړی، ډیره مالګهداره او پروسس شوي خواړه خوړل، سیګرټ او الکول څښل، د کورنۍ سابقه. که د کورنۍ کوم بل غړی مو د معدې په سرطان اخته وي نو ممکن تاسو هم پرې اخته شئ. زوړ عمر: له 50 کاله پورته خلک زیات په دغه مرض اخته کیږي. ذهني فشار او بد خوړنیز عادتونه. مخنیوی یا پرهیز څه وکړو چې د معدې په سرطان اخته نشو. متوازن او تازه غذا وخورئ، د سبزیجاتو او میوو زیات استعمال وکړئ، سیګرټ او الکول پرېږدئ، خپل وزن کنټرول کړئ، منظمه ورزش وکړئ. که د معدې ناروغۍ لرئ وخت پر وخت یې معاینه وکړئ. ګرانو لیدونکو، د معدې سرطان یو جدي ناروغي ده، خو که وخت پر وخت معاینه وشي او خپل ژوند ته پام وشي نو مخنیوی ممکن دی. که دا معلومات مو ګټور وو نو مهرباني وکړئ ویډیو ته لایک ورکړئ، د خپلوانو سره یې شریکه کړئ، او که کومه پوښتنه او پیشنهاد لرئ نو مهرباني په کومنټ کې مطرح کړئ، او خان هیلث ټپس چینل در سره سبسکرایب کړئ چې نور روغتیایي معلومات هم در ورسوو. تر بلې ویډیو الله مو مل شه.